او د روجې هر ماښام اختر و او زرې زرې د پېشمني د لاسه ومه دا ټپه اصل کې بل شان ده خو ما بل شان ده ځکه چې روجې تېرې شوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوږ چینل FM 93 خوږ اورېدونکو ستاسو خوږ آرجې حیات ګل تالا شاه تاسو ته وایي هرکلی ستړي مه شي او خواږه سلامونه. اورېدونکو څنګه حال دی؟ طبیعتونه مزاجونه حال احوال کړي ولس چمګاوڼ هر څه ټیک ټاک دی. امید لرم د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، فټ فاټ به یې، ښه خوشحاله به یې، ښه په موج مستۍ سره به یې او د زندګۍ د دې رنګینو نه به ښه خوندونه او مزې اخلی که نه. روجې به هم د خیره سره ډېرې زیاتې مزېدارې تېرې شوي وي، ډېر زیات په عباداتو کې به تېرې شوي وي. مشران اکثر دا خبره به موږ ته کوله چې یاره دا روجې چې کوم دي دا د لوټ مار میاشتې دي، نو د عباداتو لوټ مار به یادو چې موږ په جوماتونو کې کینو. په کار خو دا ده چې موږ مسلمانان یو او موږ د دې روجې نه دا زموږ یو ریهرسل وشي او موږ دې سره عادت واخلو. موږ ټول عمر دپاره داسې وکړو، خو موږ چونکې داسې نه کوو چې روجه تېره شي نو موږ بیا نه جومات ته هغه شان ریګولر ځو، نه موږ تلاوت ریګولر کوو. ټول کال کې صرف د روجه کې ته وایي چې موږ باندې صرف د روجه کې دا فرض دی، نه موږ له هر کله په کار دی، خو بیا موږ نه دا غلطۍ کېږي. الله دې وکړي چې دې روجې سره موږ سیده شوي او ټول کال همدغه شانتې موږ روټین سره په جوماتونو کې په جمع سره مونځ هم وکړو، دغه شانتې موږ تلاوتونه هم وکړو. خبره اترې خو ډېرې زیات دي، د روجې خبرې هم دي، د اخترونو خبرې هم دي، خو زه تاسو ټولو له د وړوکي اختر د غټو خوشحالو ډېر زیاتې مبارکیانې در کوم. ډېر مو مبارک شه. او خبرې ځکه راغونډوم چې ما سره فضل کرم عاقل دی او پته نه لګي ما خو خپل نوم وانه غېسته، خو زه حیات ګل تالا شاه یم او فضل کرم عاقل هم دی. نور ډېر ملګري هم دي زمونږ چې کوم دی نو څه ملګري به د زمونږ انجینیر دی، پروډیوسرز دی، هغې هم ډیوټیانې کوي. نور څه ملګري دي مونږ ته کیمرې لګولي دي، هغې په وجه باندې مونږ لږ کنفیوز هم شو. د هغې نه علاوه کمرشل چې کوم ټیم دی هغه هم ټول مصروف دي. دا عید ګریټینګز ریکارډ کوي اسدالله جانی دی، توصیف بای هم راغی او زمونږ سیکیورټي زیات واز او نصیحت هم وکړو خو هغې خوند ونه کړو. جناب موږ د پروګرام آغاز کړی یو څو منټه مخکې. زه حیات ګل تالا شاه یم، د اختر د عید میراتن ټرانسمیشن له راغلی، ما سره فضل کرم عاقل دی. دې نه علاوه زمونږ به ډیوټي سره انجام کوي د پروډیوسر او د انجینیر د دواړو صابر خان. توصیف بای هم راغلی دی، هغوی د عید ګریټینګز ریکارډ کوي. د هغې نه علاوه اسدالله جانی هم دی، زمونږ سیکیورټي ډیوټي باندې دې وخت کې ولاړ دی انکل. ما چې کومې وختي ډېرې خبرې کړې وې نو بس هغه صرف یوټیوب ته تللي دي، ښه هغه تاسو نه دي اورېدلي نو او نچوړ بس فضل ووایي باقي ځکه چې ما ډېرې خبرې وکړې. سامیزي راځي جناب ما سره چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حیات ګل تالا شاه، اسد جاني، صابر او توصیف او زمونږ خواږه اورېدونکو ته د ورکوټي اختر غټې خوشحالۍ ډېرې زیاتې مبارک شه. تالا شاه چې کومې خبرې دلته سره په سټوډیو کې اورېدې شوې هغې نه چوړ دا دی چې یاره روجې زمونږ دپاره یو داسې میاشت ده چې دې کې مونږ خپل چې کوم د نفس هغه تصحیح ده هغه هم کوو او هغې نه علاوه چې دی نو مونږ کوشش کوو چې پکې منځونه عبادتونه وکړو، تلاوتونه وکړو او الله دې وکړي چې ټوله میاشت نه بلکې ټول کال او ټول عمر زمونږ دغه روټین چې دی هغه بحال پاتې شي، همدغه شان جوماتونه آباد وي او همدغه شان دی قرآن شریفونه چې دی نو په تاخونو کې نه پراته، پر اخیلونو کې پراته وي او موږ په جومات کې چې دی نو تلاوت کوو او عبادتونه کوو. دغه ده تالا شاه.